پښتونخوا دا د مینې د سندرو کور دی. دا پښتونخوا دا د مینې د سندرو کور دی. زرګونه کاله خاپیرو دلته ګډا کړې ده. ملګرو دا د ګلونو، دا د رنګونو، دا د خنداګانو، دا د ګډاګانو، دا د سازونو د نغمو دا ماښام زمونږ ډېر خوږ او ډېر ګران او ډېر ننګیالي ملګري مقصود او د هغه ملګرو زمونږ د دې دوو ملګرو چې دوی زامن خدای ورکړي ذوالفقار او ګور د هغې د زیږېدنې په خوشحالۍ کې راجوړ کړی دی. زه ذوالفقار ته او ګور ته د خپل طرفه او د تاسو ناستو ټولو خلکو د طرفه مبارکي وایم او دا مې دعا ده چې الله تعالی دې نیکبامه صالحه نران پښتانه رالوي کړي او خدای دې وکړي چې دوی دا راتګ د پښتنو د وطن ته او د خاورې ته ځان سره امن راوړي، خوشحالي راوړي، وداني راوړي. نن چې کوم فنکاران لیاقت او عرفان ستاسو په وړاندې دي دا هم زمونږ د پښتنې خاورې ډېر ښه فنکاران دي. خپل ټول ژوند دی دې فن ته وربخلی دی او دا زمونږ د کلتور او زمونږ د دود دستور یو اهمه سره ملګرو پښتانه ننګیالي خلک دي. ټول عمر خپل فنکاران، خپل شاعران، خپل ادیبان دا پاللي دي، دا روزلي دي. زما تاسو ټولو ته خواست دی چې دوی په ښه وسه لفظایي کوي، تاڼې به مو ورته لګوي او نور څه لفظګۍ هم کوئ. زه یو وارې بیا د خپل طرفه او د تاسو ناستو ټولو خلکو د طرفه ګور ته او ذوالفقار ته د هغوی د زامنو په دې کېدو باندې مبارکي وایم او بیا مې دغه دعا ده چې الله پاک دې نران پښتانه لوی کړي. او په اخر کې دا شعرونه ویم بیا به مایک لیاقت له ورکوم، بیا به عرفان نه ډېرې ښې غزلې اورو. ډېر تسکین استاد د عزیز مانیروال د رحمت شاه ساحل ډېره ښه شاعري ده چې یاده ده او زما یقین دی چې دا نننی ماښام چې کوم دی دا به زمونږ او ستاسو ټولو یو یادګاري ماښام شي چې بېلتانه د هر چا په غم شریک کړم. بېلتانه د هر چا په غم شریک کړم. یار د بل درومي او زه ورپسې جاړم او ما د یار دغه غوښتنه هم پوره کړه. ما د یار دغه غوښتنه هم پوره کړه. نه نوم اخلم او نه ورپسې جاړم. په دې شعرونو باندې ما لیاقت ورکړم.